السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمان الله مازال د ټیکنیکل پښتو ټیچ یوټیوب چینل څخه تاسو لپاره حاضر دی. نن به تاسو ته وښیم تاسو زیاتره به تاسو کتلی وي چې یو اپلیکیشن دی، هغه یو نیټورک دی، پای نیټورک. یعنې پای نیټورک باره کې نن موږ خبرې کوو. زیاتره ملګري وایي چې دا پای نیټورک دروغ دی او داسې دی او داسې دی، خو هېڅ خبره نشته. دا پای نیټورک 100% رښتیا دی. تاسو ته ښیم چې نن دې څخه موږ څنګه ګټه اخیستلی شو. ډېر یو زبردسته نیټورک دی ملګرو. که تاسو سوچ وکړئ ملګرو د اپلیکیشن دا دغسې دا بیټ کوین یو وخت کې تاسو کتل چې د هغې په 2009 کال کې د هغې ارزښت یعنې د هغې کرنسي په 0.9 ډالر کې وه، یعنې 1 ډالر هم ترېنه نه جوړېده په 2009 کې. اوس ترېنه تاسو 50,000 او 80,000 یعنې نن چې بیټ کوین موږ وګورو تقریبا تاسو ته د ویډیو په آخر کې بیا بیټ کوین ښیم چې څومره ارزښت لري. یعنې نن سبا د بیټ کوین کرنسي څومره ده. همدغسې دغه اپلیکیشن هم راغلی ده، دغه پای نیټورک. یعنې دغه پای نیټورک چې کله راووتلو 2 کاله پورې اعلان وکړو چې 2 کاله پورې هر څوک کولی شي دلته فری ځان رجسټر کړي او راشي، هغې نه بعد بیا نشي کولی. نو اوس 2 کاله کې صرف یو څو ورځې پاتې دي. نو دغه اپلیکیشن تاسو ته ټول مخکې تاسو ته دا وایم چې دا اپلیکیشن موږ کوم ځای نه ډاونلوډ کړو. ټول نه مخکې تاسو دغه ویډیو چې کومه ګورئ د ویډیو په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ. زیاتره ملګري په دې نه پوهېږي ډسکرپشن څه شی وي. ډسکرپشن دا وي مثال تاسو دا یوټیوب کې مثال اوس مهال کومه ویډیو چې ګورئ تاسو پلی کړې وي، زه تاسو ته مثال دلته ښیم. یعنې تاسو مثال دا ویډیو ګورئ اوس په یوټیوب کې تاسو دغه کومه ویډیو چې اوس ګورئ، یعنې مثال تاسو یو ویډیو ګورئ دا ده، دې لاندې تاسو ګورئ دا ما چې کرښه ترېنه تاو کړه په دې نوم باندې به تاسو کلیک کوئ. یعنې دا ویډیو چې کومه ګورئ اوس مهال تاسو د لاندې دې ته ما نوم لیکلی دی پای نیټورک، یعنې په هغې باندې به کلیک کوئ. تاسو چې کله تاسو دا اوکې کړه نو دلته تاسو ته لاندې ما بل په دې ډسکرپشن کې دغه ګورئ، دلته به بل لینک وي. نو په دې لینک باندې به تاسو بیا اوکې کړئ. چې کله مو دا لینک اوکې کړه تاسو ته به دا پای نیټورک ډاونلوډ شي. هغې ډاونلوډ نه بعد بیا موږ څنګه چالو کړو. اوس نو هماغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې کله مو پای نیټورک خپل موبایل کې ډاونلوډ کړلو بیا موږ څنګه چالو کړو. او ټول نه مخکې یو کوچنی غوندې هیله لرو تاسو څخه ملګرو چې مې چینل نوي سبسکرایب کړی دا درسره سبسکرایب کړئ، ورسره غوږ ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، بیا آل باندې کلیک کړئ. همدې طریقې سره تاسو ته زما هره نوې ویډیو په وخت باندې در ورسېږي او تاسو به یې وګورئ. نو چې کله تاسو لاندې لینک اوکې کړئ تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، تاسو ته دغسې یو صفحه راوړي چې کله تاسو په دې ډسکرپشن کې دا ما چې تاسو ته مخکې وښودو هغه لینک هم اوکې کړه نو داسې یو صفحه به تاسو ته راوړي. دلته به تاسو څه شی وکړئ ملګرو، تاسو به دلته لږ صبر وکړئ، انتظار ورته وباسئ. دلته موږ ته دا لوډ کېږي دا صفحه، یعنې لږ وخت نیسي، انټرنیټ مو لږ ضعیف په دې خاطره. نو تاسو لاندې کتلی شئ په دې صفحه کې تاسو دلته ګورئ ډاونلوډ لیکل شوی ده. یعنې یو دغه لاندې ډاونلوډ ګورئ دا صفحه کې به تاسو نور کار نه لرئ. تاسو دا صفحه راوخته دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. تاسو دې لاندې کونج کې ګورئ خلاص تک ډاونلوډ، نو دلته به تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ملګرو تاسو ته یو مهم خبر در کوم، یعنې تاسو دې پای نیټورک ته حتما راشئ، همدا اوس راشئ ځکه چې ډېر کم وخت پاتې دی. د مارچ په 21 باندې دا اعلان کوي کرنسي اعلان، هغې نه بیا تاسو نشئ کولی چې فری راشئ، بیا به حتما تاسو پیسې ورکړئ. دا اوس موقع ده. نو دلته تاسو ته 2 صفحې راوړي، یعنې درته وایي کنټینیو وذ فیسبوک او درته وایي کنټینیو وذ فون. نو تاسو په کنټینیو وذ فون نه وایئ، یعنې تاسو په کنټینیو وذ فیسبوک باندې کلیک کوئ. فون دلته نه رجسټر کېږي اوس، نو تاسو به د فیسبوک له لارې د اپلیکیشن ته داخل شئ. چې کله تاسو کنټینیو وذ فیسبوک باندې کلیک کړه نو دلته تاسو ته دغه صفحه راځي. یعنې دا زه تاسو ته اوس ښیمه طریقه، زما آی ډي بله ده، زه بلې آی ډي نه ورغلی یم او تاسو ته طریقه ښیم. دا وګورئ کنټینیو وذ سمیع الله، تاسو ته به ډایرکټ د فیسبوک کې تاسو لوګین یئ نو همغه نوم به تاسو ته راواخلي چې په دې نوم باندې تاسو غواړئ نو کنټینیو باندې به اوکې کوئ. چې کله تاسو ورغلی یعنې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي څخه دې اپلیکیشن ته ورننوځئ. نو دې نه بعد تاسو چې شی وکړئ تاسو ته به داسې یو صفحه راواوړي، تاسو دلته ګورئ د سکرین باندې دا زه چې څنګه کوم همدغسې به تاسو هم وکړئ. مهرباني وکړئ ملګرو دا ویډیو سر نه تر اخره پورې نه تر پای پورې وګورئ، مې مخکې کوئ سکایپ کوئ منو دې طریقې سره تاسو مکمل پوه شئ. ډېر یو زبردست ویډیو د ملګرو خیر که ویډیو لږ اوږده وي نو هغې کې هغه حتما یو مطلب یو ښه ویډیو وي، تاسو کوشش وکړئ پوره یې وګورئ. نو تاسو ګورئ سمیع الله او ریحان د ما د فیسبوک نوم خو یې دلته راغیستی، دلته به یو یوزر نیم ورکوئ، هغه 2 خو پاس لیکل شوي دی اټومیټیکلي. نو دلته که نو لیکل شوي دا لیکلي خپله فیسبوک نه لیکل کېږي، نو تاسو به صرف دلته لاندې یوزر نیم درنه غواړي. ما ګوره سمیع الله ورته ولیکل، لاندې سبمیټ باندې مې کلیک کړ، نو چې لاندې مې سبمیټ کړ اوس ګورو موږ چې دې نوم باندې بل آی ډي خو نه وه جوړه شوې. دلته زیات ملګرو کوم تاسو کښې شئ this user name is already in use please try another one. یعنې دا نوم چې کوم دا سمیع الله نوم دا مخکې نه جوړ شوی د بل چا دې نوم باندې جوړ کړی، ته یو بل باندې ټرای وکړئ، یو بل نوم کوشش وکړئ. نو دلته به موږ ورسره د څو کې 3 مې ورسره ولیکل، دا زه سبمیټ کوم. اوس سبمیټ باندې بیا کلیک وګورم چې په دې نوم خو نه وي جوړه شوې. اوهو په دې نوم جوړه شوې ده this user name is already in use. دا هم په یوز کړئ. نو دلته به ورسره یو بل شي، تاسو هم دغه کوشش وکړئ خپل نوم سره داسې یو انسي ولیکئ چې هغه بل چا نه وي یوز کړی، داسې نوم به ورکوئ ورته. په دې کې یو نوم باندې 2 نفر نشي تللی. نو دلته ما سمیع الله واو 400 ولیکل، زه اوس دا سبمیټ کوم دا ګورم نو دا نوم یې واخیستلو. نو دلته اوس مهم ځای دا ده تاسو ته وایي چې who invited you، دا حتما تاسو نه غواړئ. تاسو چې کله اول وار د اپلیکیشن ته ورځئ تاسو ته وایي چې ته چا راغوښتی د اپلیکیشن ته،
نو دې تاسو دغه راغوښتل کته دا ګورئ دا تاسو چې دلته د چا انویټیشن کوډ ولیکئ دلته تاسو به دلته زما د انویټیشن کوډ ولیکئ مثال تاسو چې کله دلته زما د کوډ ولیکو نو ما چې کومه فیصدي ده هغه هم تاسو ته پای نیټورک د ما په سر تاسو همداسې ما سره تاسو یو ګروپ جوړیږي زموږ ستاسو دې باندې زموږ د پای نیټورک دغه فیصدي زیاتېږي نو خو دلته به رحمان اف جی ولیکئ بیا به سبمیټ کړئ دا چې کله تاسو سبمیټ کړئ یعنې ما تاسو انوایټ کړی تاسو زما سره په ګروپ کې ایډ شولئ یعنې تاسو ما سره په ګروپ کې شولئ نو دلته تاسو بیا ډېره ښه پیسې ګټلی شئ ځکه چې ګروپ څومره غټ وي هغومره زیاتې پیسې درکوي تاسو ته نو دلته تاسو ګورئ دلته نیکسټ باندې دغه دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دلته تاسو خپل ټایم روانېږي ټیپ ټو ارن یعنې دلته کلیک کوئ چې تاسو ارنینګ روان شي بیا سټارټ ټو باندې به ووایئ بیا به اوکې او نیکسټ به وایئ هغې پورې تاسو دا پوره شوي نه دا ګورئ زموږ ټیم روان شو سټارټ ارنینګ شروع شولو دا تاسو ته په 4 ساعته کې یو وار راځي دا د ارنینګ تاسو بره ګورئ ما ته مې کرښه تاو کړې ده دا زموږ سټارټ شولو د اپلیکیشن کې نور هېڅ هم نه غواړي بس تاسو به دلته په شپه ورځ کې یو وار راځي او دلته به د ارنینګ باندې سٹارټ کوو یعنې 4 ساعتو کې تاسو ته یو وارې دلته ارنینګ راځي یو وارې چې ارنینګ شروع کړم بس دغه ټایم بیا نه ودرېږي نو داسې سټارټ یو روان دي دغه ارنینګ تاسو کتلی شئ دلته 4 ساعته وخت نیسي دلته 4 ساعته بعد به تاسو دلته د اپلیکیشن ته راځي تاسو ته نوټیفیکیشن راځي نو تاسو ګورئ لاندې ټوټل زما ارنینګ چې دی په یو ساعت کې 0.12 پای زه ګټم یعنې تاسو ګورئ داسې مې ویله تاسو به چې چا انوټ کړئ دا ګوره ما انوټ کړی وي دماغ نو همدې طریقې سره خو تاسو وکتل چې زموږ د ارنینګ خو شروع شولو دا خو زما اوس بله ایډي ده تاسو ته مې طریقه ښودله دا ما سره ګروپ کې څومره دي دې ته به تاسو څه کوئ ملګرو دې ته کسان راغوښتل دي یعنې تاسو به دلته نور ملګري انوایټ کوئ د اپلیکیشن ته چې څومره زیات ملګري تاسو دې ته انوایټ کړئ هماغومره ارنینګ ستاسو زیاتېږي اوس تاسو ټوټل ګورئ 0.12 په یو ساعت کې دی کېدای شي تاسو 15 نفره نور انوایټ کړئ او هغوی هم داسې ارنینګ شروع کړي نو تاسو 0.50 شپېته اویا اتیا یعنې څومره تاسو ملګري زیاتېږي هغومره به دا جګېږي تاسو دا ارنینګ نو دغه طریقې ته دلته تاسو ته زه طریقه ښیم انوایټ څنګه کېږي خپل ملګري انوایټ کوئ انویټیشن کوډ کې بس تاسو دا کوډ لیکي بس هغه ملګری بس تاسو ګروپ کې ایډ کېږي او همغې طریقې سره تاسو کولی شئ زیاتې پیسې وګټئ له دې پای نیټورک څخه دلته تاسو ته ما وښودل اول سر کې چیټ راځي چیټ کې کولی شئ ملګرو سره چیټ وکړئ څومره کسان په دې پای کې کار کوي هغې نه بعد لاندې تاسو ته ما وښودل دغه یو اپشن تاسو ته ښیم دا زما خپل ګروپ دی یعنې رحمان اف جي ارنینګ ټیم دا زما د ټیم دی کې هر څوک کولی شي ما سره چیټ وکړي دا ګورئ ما سره دوه او درې نفر دي ما سره ګوره دا زما اوس خپل آیډي زه خپل آیډي ته راغلم دې کې ما سره 14 پای پوینټونه تاسو کتلی شئ بره سر کې دا زما اوس خپل آیډي ده 13 خو ما تاسو طریقه ښودله نو چیټ د چیټ نه لاندې فیصدي ښایي 80% ما ته زما ملګري ارنینګ کوي تاسو کتلی شئ دلته 80% یې لیکلي دي لکه دې کې تاسو خپل ملګري بیا ځان سره په دې سیکورټي سرکل کې ایډ کوی شئ لکه دا ګورئ ما ځان سره 3 ملګري ایډ کړي دي هغوی هم چې دلته پاین یعنې شروع یې دلته که نه دغه پاین کوي ارنینګ کوي هغه ما ته هم د هغوی فیصدي راکوي یاره دا تاسو ته 2-3 ورځې بعد تاسو ته دا خلاصېږي چې کله تاسو د اپلیکیشن سټارټ کړئ اول سر کې تاسو ته دا اپشن نه وي چې کله تاسو ته د یو 2-3 ورځې مو تېرې شي تاسو ته وایي چې تاسو یو خپل ملګري په سیکورټي سرکل کې ایډ کړئ نو تاسو ملګري به هم تاسو دپاره ګټه کوي بیا نو بیا تاسو کولی شئ چې هغې څخه هم بیا ګټه واخلئ دلته تاسو کتلی شئ لاندې خپل ملګري به کوم دلته انوایټ مور هر ځای کې لیکل شوي انوایټ ډېرو ځایونو کې دلته باندې انوایټ باندې کلیک کړئ انوایټ کې تاسو خپل دلته خپل ټیم دا ګورئ انوایټ مور تاسو کله به د انوایټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو کولی شئ چې نور ملګري راوغواړئ د فیسبوک څخه واتساپ څخه هر څه کې تاسو دا لینک شیر کړئ یعنې یوز ادر چینلز یعنې دا لینک په نورو چینلو کې شیر کړئ زه په فیسبوک کې شیر کوم فیسبوک کې مثال تاسو به د لینک باندې چا کلیک وکړو هغه تاسو د لینک څخه تاسو دلته راغی هغوی نه دلته حتما چې تاسو ملګري راغوښتی وي هغوی نه انویټیشن کوډ غواړي لکه څنګه چې اول سر کې تاسو زما د انویټیشن کوډ ولیکه نو تاسو ملګری چې راځي هغوی نه انویټیشن کوډ غواړي نو هغه به حتما ستاسو انویټیشن کوډ لیکي نو دا 2 نفر دي چې چا دا پای نیټورک سټارټ کړی دا شروع کړی دا تاسو کتلی شئ تاسو هم بیا کتلی شئ خپل آیډي کې په همدغه ځای کې وي نو پاس 3 ډاټ باندې چې کلیک کوئ دلته ګوره پروفایل تاسو چې د پروفایل باندې کله کلیک کوئ خپل دلته ستاسو خپل معلومات دي یوزر نیم مو دا انویټیشن کوډ ټو شیر یعنې دغه تاسو انویټیشن کوډ دی ځای کې دا خو زما انویټیشن کوډ ستاسو پروفایل کې به ستاسو انویټیشن کوډ وي چې کله ستاسو ملګری راځي دا ستاسو ریفرل لینک ده ټو شیر نو تاسو دا پاس انویټیشن کوډ ما تاسو ته چولو خو تاسو کله ملګری راځي اپلیکیشن انسټال کړي هغوی انویټیشن کوډ غواړي نو تاسو ورته خپل انویټیشن کوډ ورکوي هغه ستاسو ګروپ ته راځي تاسو سره به ایډ کېږي همدې طریقې ستاسو لپاره هغه ارنینګ کوي ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده ملګرو تاسو ته په اخر کې ښیم زیات ملګري په دې باندې یقین نه کوي چې دا به رښتیا نه وي او داسې یو خبرې کوي زیاتره ملګري ستړي چې وایي دا دروغ دي ملګرو دا زموږ لپاره یو چانس ده دې باندې موږ څه وخت ضایع کېږي څه وخت مو نه ضایع کېږي په 4 ساعته بعد راځو دلته لوګین کېږو صرف خپل ټایم روانوو تاسو ته اوس ښیم په 2019 کال کې د بټ کوین $100 کېدل
یعنې د 2019 نه تر 2020 پورې د بیټ کوین ریکارډ تاسو ته ښیم چې یعنې 2019 نه تر 2021 پورې 10 کالو کې 11 کالو کې بیټ کوین څومره کورنسي څومره زیاته شوه. ګورئ زه تاسو ته اوس هغه ښیم. همدغسې پای نیټورک هم ده. کیدای شي پای نیټورک نن په 0.3 یا 2 ډالرو کې څو کاله بعد کیدای شي دا هم د بیټ کوین غوندې یو ښه رتبه حاصله کړي لکه څنګه چې بیټ کوین اخیستله. تاسو ته اوس د دې ریکارډ زه ښیم د بیټ کوین. نو تاسو کتلی شئ بیټ کوین پرایس چېرته 2019 نه تر 2021 پورې. نو دا ټول لیست تاسو ته اوس د بیټ کوین ریټ کورنسي ښیم. په 2019 کې تاسو وګورئ یو بیټ کوین 0.9 ډالرو، په 2021 کې وګورئ یو بیټ کوین 0.1 ډالرو. همدغسې تاسو نور کتلی شئ په 2012 کې ګورئ 15.20 ډالرو ته بیټ کوین وخوته، په 2013 کې 14.10 ډالرو ته وخوته، په 2014 کې نو یو کال تاسو کتلی شئ 2014 کې ګورئ 980.44 ډالرو ته وخوته، 2015 کې 214.25 ډالرو ته بیټ کوین کورنسي وخوته، په 2014 کال کې 440.15 ته بیټ کوین کورنسي ورسېده، په 2019 کې 990 ته ورسېده، 2013 کې ګورئ 14,412 ته ورسېدله، په 2019 کې ګورئ 38,000. دغسې تاسو یو ګورئ، تاسو ته په سکرین کې ښکاري 2020 کې یو ګورئ ته 1000 همداسې د بیټ کوین کورنسي همداسې کال په کال یعنې دا زیاتېدل. همدغسې موږ هم امید لرو کیدای شي دغه زموږ د پای نیټورک چې دا همدغې طریقې سره د بیټ کوین په شکل باندې د دې کورنسي هم تاسو ته ملګرو ما وویل چې یو څو ورځې پاتې دي پکې، یعنې یو څو ورځې پاتې دي، کولی شي دلته ځان رجسټر کړي، څو ورځې بعد دا خپل کورنسي اعلانوي او موږ ته به ټول معلومات وشي چې زموږ کورنسي څومره ده. کیدای شي بل کال کې هغومره زیاته شي د بیټ کوین په تور. دغه د بیټ کوین چې څنګه زیات شو همدغسې کیدای شي د پای نیټورک هم زیاته شي. نو موږ خو ورته په تمه هستو ملګرو، دلته ځان راولئ، دلته ځان رجسټر کړئ د پای نیټورک کې او تاسو اوس کتلی شئ یو بیټ کوین ایکول 1 بیټ کوین ایکول څومره یونایټډ سټیټ ډالر دی، 15,803.40 ډالر له یو بیټ کوین څخه جوړیږي. یعنې دا اوس مهال دغه نن ورځ چې کوم د بیټ کوین کورنسي ده، یو بیټ کوین څومره ده تاسو کتلی شئ 15,803.40 یونایټډ سټیټ ډالر ده. نو 5 نه به څو جوړېږي داسې ته ګورئ لاندې هغه بدلېږي، همدغسې یو 2 نه به څو جوړېږي، 3 نه به څو جوړېږي. اوس تاسو ته ښیم د یو بیټ کوین نه څومره افغانۍ جوړېږي. نو زه اوس تاسو د افغانۍ ریټ ښیم چې د یو بیټ کوین څخه څو افغانۍ جوړېږي، هغه هم کتلی شو. هغه هم دلته تاسو دلته ټول ریکارډ تاسو ته ښایي. تاسو ته ما وښودل چې دا ګوره باندې لیکلي یو 1 بیټ کوین ایکولز، یو بیټ کوین برابر د 15,803 ډالرو. زه اوس ګورم افغانۍ څونه ته جوړېږي د یو بیټ کوین څخه. نو همدغسې موږ هم د پای نیټورک ته هم په تمه یو، کیدای شي زموږ د پای نیټورک هم دغسې کورنسي زیاته شي یو وخت کې. تاسو کتلی شئ یو بیټ کوین نه څومره جوړېږي 40,950,140.6 افغانۍ یعنې ته جوړېږي د یو بیټ کوین څخه. نو تاسو ته ما ریکارډ وښوده چې په 2009 کال کې د څومره جوړېدی چې 0.9 ډالر ته جوړېدله 2009 کال کې، او اوس په 2021 کې څومره ته جوړېږي تاسو کتلی شئ. نو خو تاسو خو وکتل چې دا خو لږ فرق نه ده که نه، څومره جګ شو دا بیټ کوین کورنسي. همدغسې موږ دغه خپل دغه بل نیټورک دی دا پای نیټورک، دې ته هم په تمه یاستو، کیدای شي دې نه هم همدغسې او انشاءالله ترې نه جوړېږي همدغسې کورنسي به د دې هم زیاتېږي. تاسو ته ښیم چې څومره پاکستاني روپۍ ترې نه جوړېږي د یو بیټ کوین څخه. نو تاسو کتلی شئ دا اوس وګورئ دا د پاکستاني کلدارې ترې نه څومره جوړېږي پاکستاني روپۍ، یو اتیا لکه 4,869.80 پاکستاني کلدارې ترې نه جوړېږي د یو بیټ کوین څخه، چې په 2009 کال کې څومره جوړېدی، یعنې 100 کلدارې یا یو نیم 100 کلدارې. او اوس تاسو ګورئ چې په 2021 کې څومره ته جوړېږي تاسو ګورئ. همدغسې امید لرو موږ هم د خپل نیټورک پای نیټورک ته په تمه هستو، کیدای شي زموږ د پای نیټورک هم همدغسې کال په کال خپله کورنسي جګه کړي او زیات نه جوړ شي. نو اوس که موږ په ګوګل کې چېرته سرچ کړو، نو ګوګل کې کومه چې خپل کورنسي سرچ کوو تاسو کتلی شئ د 1 پای کوینز چې موږ وګورو. اوس تاسو ته په ګوګل کې دا سرچ کوم 1 پای کوینز څومره جوړېږي، دا څنګه چې په 2009 کې دا بیټ کوینز او هماغه طریقې سره زموږ نن سبا دغه پای کوینز چې کوم دي هغه څومره ده. تاسو کتلی شئ زه اوس ګورم 1 پای کوینز ټو ډالر، یعنې یو پای کوینز څومره کېږي څومره ډالر کېږي. تاسو که 0.6 یعنې نیم ډالر ارزښت هم اوس او نیم ډالر ارزښت هم کم لري پای کوین. دا خو اوس د دې معلومات شو کېدای شي کال په کال همدغسې څنګه چې بیټ کوین چې کېده تاسو ته ما مخکې ریکارډ وښود زموږ د پای نیټورک چې کوم د پای کوینز دي په هماغې شکل سره لکه څنګه چې بیټ کوین کورنسي جګه شو همداسې زموږ د پای کورنسي هم زیاته شي. نو همدې تمه باندې موږ دغه اپلیکیشن استعمالو. تاسو ته ما وویل چې خپل ځان دلته رجسټر کړئ او د پای نیټورک ته راشئ. تاسو په 40 ساعته کې خپل پای نیټورک چې کوم خلاصوئ، خپل ټایم روانوئ او همدغسې ملګري ورته راغواړئ. نور هېڅ مشکل نشته او نه پکې نور څه کولی شو. نو ډېر یو ښه اپلیکیشن ده، هر څوک کولی شي دې ته په وړیا توګه راشي. اوس یو څو ورځې پاتې دي، هغې نه بعد بیا څوک نشي کولی چې وړیا ورته راشي، یعنې بیا به حتما خپلې پیسې مصرفوي او دې ته به راځي. یو څو ورځې پاتې دي، دې د خاطر ما تاسو خبر کړئ. د اپلیکیشن ته راشئ، انویټیشن کوډ کې زما کوډ ولیکئ او د ګروپ موږ سره جوین کړئ. مننه د ویډیو کتلو نه مو. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.